اوس ما ګټه کړې که طالب ګټه کړې؟ زه وایم دا جرم تا کړی ده. ولې؟ که تا چالان موټر نه وای پرېښی، ده تا اسلحې نه وای ودرېږه. نه ځواک صاحب، نه ځواک صاحب د دغه بیرغ دښمن نه قربان دې سم. تا باید د ملي ارزښتونو ساتنه تا کړی وای. ګوره تا درې لکه فوز درلوده. ولې دې د ارزښت پرېښوده؟ نه ځواک صاحب چالاکي به نه کوې. قسم په خدای که نه ځواک صاحب وایي چې تاسو دا وطن پرېښوده، یعنې د وطن اصلي بچو دا وطن پرېښی، وطن تاسو ته پاتې ده او دغه ارزښتونه اوس پکې تاسو نه پالئ. بالکل صحیح ده. نه د ما خبرې ته پرېږده ځواک صاحب، چالاکي به نه کوې. نیکو تر تا مې په میډیا کې ډېره لویه تجربه ده، ښه ډېر زیات، او په سخت وخت مې کې کړې ده. او لکه دا ته چې اوس جمهوریت ته لګیا او جمهوریت خیالي ده، هېڅ شی هم نشته. دقسې زه امارت ته لګیا وم، خیالي و، خو ما مبارزه کړې. زه 2022 نه یم. نه ودرېږه، صبر وکړه. شکر د غواګانو چښتن خو سوله، مخکې خو مې دغه هم نه درلودلې. رئیس د غواګانو یم. خبرې ته غوږ شه. ځواک صاحب محترم، د ملي بیرغ د درې رنګه بیرغ دښمنان تاسو یاستئ. که تاسو دا ملت طالبانو ته نه وای پرېښی، تاسو جنرالان نه وای تښتېدلی، تاسو چالان موټر نه وای پرېښی، تاسو ډکې ډیپوګانې نه وای پرېښی، هرګز به نن درې رنګه بیرغ نه و کته شوی، د طالب سپین بیرغ به نه و. وخت چې تا خپله له خپلو ملي ارزښتونو سره جفا وکړله، بیا خیر د بل چا نه ګیله مه کوه. طالب د تا دښمن و، هغه د تا د ارزښتونو چې ته ورته ارزښت باندې قایل وي، هغه د تا هر څه سره دښمن. بنیادي د جمهوریت سټه یې درته ختمه که. نن پارلمان ستا څوک پکې ستا نه، تعمیر یې ولاړ ده. د سنا مجلس ستا څوک پکې ستا نه، تعمیر یې ولاړ ده. پوه شې؟ وزارت د خارجه ستا، موږ نظام لرو، څوک یې په رسمیت نه پېژني. خو دا د تاسو واجبه. ولې مو مقاومت ونه کړه؟ لاس واري وکړه. دغه بیرغ د عطا محمد نورو د دوستم ده که د 40 میلیونه ولس؟ داسې د هر چا ده. تا ولې پرېښوده؟ ما خو نه دی پرېښی، زه ولس یم. ما څنګه پرېښی؟ ته ولس یې، زه هم ولس یم. ما نو بیا کله کته کړی زما د لاسونه مات شي، تر اوسه پورې به ما درې رنګه بیرغ نه یې کته کړی له کوم جینه. نو ته بیا ما سره ولې بحث کوې چې ته ولس یې؟ زه کوم رئیس جمهور یم؟ ادرسونه خو مو معلوم دي که نه، چې زه د افغانستان د ولس د ولسونو تا کوم ادرسونه معلوم دي؟ زه د ولس په ژبه افغانستان د ولس په ژبه غږیږم. دغه اوس په کمنټونو کې درته دا د افغانستان د ولسونو به آیا دغه درې رنګه بیرغ د افغانستان ولسونه تاسو یې غواړئ؟ کمنټونو کې درې رنګه بیرغ واچوئ، اوس وګوره چې دا د افغانستان ولس به سینما غواړي. نو زه خو د ولس نه، ولس به هر شی غواړي، زه خو یې نه اوسم. زه هم افغانستان کې سینما هم جوړوم، په دې سینما کې څه ګناه؟ ولس ولې طالب پرېښوده ستردجې پورې راغی؟ سته ولس نه دا غوښتنې لري. دلته یو شی ولس چاړه ته پرېښوده، ته ترې لاړلې. د دې یوې خبرې نه یو شی ثابتېږي، د طالب په واقعي معنا د دې خاورې بچی نه ده. دا یو شی ته په خپله ژبه دلته ثابتوې. ولې نه ده؟ زه وایم ته د افغانستان د خاورې بچی نه یې، زه وایم ته د افغانستان د خاورې بچی نه یې، زه یم. چې جمهوریت خو لاړه، دغه کوم خلک چې ته راته په پیغور کې د نمونې راته اخلي چې دو دا بیرغ ښکته کړی، دو لاړل. یعنې تاسو څوک یې چې راغلي نن مو د افغانستان د رنګه بیرغ نه دی پورته کړی، بل بیرغ مو پورته کړی، بیا نو تاسو څوک یې؟ مونږ خو سپین بیرغ زمونږ پهچان ده، زمونږ شناخت ده. پهچان دا زمونږ شناخت ده. مونږ ته معلوم ده چې تاسو پهچان ده، ما ته معلومات ده یې ته مونږ پهچان ده. آفرین ووایه. اوس ما پهچان وویلې، ته لاس واري اردو وایه، ته به پښتون یې، زه به بیا پنجابی یم. ګوره سپین بیرغ په 1995 کې زما سپین بیرغ و. ته راغلې، زما بیرغ د په زوره لارګ نه کاته که درې رنګه دي ودروه د امریکانو په قوت او په زور باندې. ما درته همالته قسم کړی چې زه دا بیرغ بیرته دروم. اوس ته کوشش وکړه دا بیرغ په رضا څوک نه د سره مني. ځواک صاحب راشه، به خدای موږ د ترڅنګ یو، جګړه وکئ، موټر بمونه وکئ، مقاومت وکئ، تر څو
نه کوي په سلو کالو کې جنګ طرفدار نه ولا په بله کوم دغم جنګ طرفدار نه نو خو په سوله خو په والا که طالب درته پرېږدي خلاص کنه زه خو دغه چې راځم وایم دغه ولس ته همدغه خبره کوم چې موږ به بیا جنګ نه کوو همدغه ولس تا ته وایي چې ګوره ځواک صاحب ته ګرمې بخارۍ ته ناست سوسیال خورې خو راځه کنه ولس مه پې ټانټه کوه نه ولس پې چا هم زه نه ټانټه کوم زه په بیا چغې وهې وایه درېږه تې کې ته دغه کس ته دا ته چې وایي بندي ده د مومن دغه مومن ته دا خبرې کولې هغه د اوس ویاله طالبانو نیولی ده نو ښه څه وکړي ګلانې غاړه کې واچوي خو دغه خو د تاسو مونږ غواړو ولس ته ورښکاره کړو چې تاسو څوک هم چې د ولس په د ولس ته خدای تا د مومن د کور ودرېږه د مومن د کور پوښتنه دې کړې ده د سوسیالو د 50 روپۍ ورلېږلي دي ګوره دا د سټ مات باندې نه کوو تا غونې خو خیریه بنسټ منه د خلکو په خپل باغونه جوړ ګوره نه ځواک صاحب خیریه بنسټ دې جوړ کړو نه چلېدی تا خیریه بنسټ ته ما 10 یورو لېږلي دي تا هم جوړ کړی دی ما د جرمني او د بلجیم د امریکا په پیسو باندې چلی ولا چې د حقیقت نه د دروغ وایم والکه د تا بنسټ کنو دا هم زما د سوسیال پیسې ټول ودرېږه سوسیال خبره ته خو غواکسه تا بنسټ لرې که نه لرې نه زه داسې لیونتوب زه څه لیونی یم چې د خلکو په پیسو باندې زه ورورګله راوباسم ویډیو دې راوباسم ښه یو دقیقه زه به د ویډیو دې راباسم که ځواک صاحب زما بنسټ چې دا زما بنسټ دې ته که پوتین پیسې راولېږم زه اخلم که شغال راولېږم زه اخلم که احمد او محمود راولېږم زه اخلم خو په زمن کې بیرته حساب هم ورکوم دا د یوه خبره دویمه خبره دا ده اوس دا زما قصور نه ده چې افغانان په تا باور نه کوي په ما یې کوي تا ته پیسې نه لیږي بنسټ دې جوړ کړی څوک د کیسه کې هم نه دي والله چې بنسټ مې جوړ کړ که نه زه په دې خبر یم چې ما نه به زه یو انسان یم خدای نه که خدای ناخواسته ما به یو 15 روپۍ خپلې جیب ته چولې بیا به زه د رب په وړاندې زه ملامت یم فارم دې پکې جوړ کړی معامله چې د رب شي حسیب ځواک وروره موږ هم د الله بندګان یو ملا صاحب هیبت الله هم د الله بنده 3 کاله مکتبونه لږ خو صبر وکړه ته ربطه موضوع خپله محکمه ربطه وړاندې کوي زه چې تر سا 100 وارې قوي ایمان لرم زه له د خپل ربه نه ډارېږم زه به خیانت کوم دا اوس په افغانستان کې ظلم نه دی وحشت نه دی بربریت نه دی والکه زه د طالبانو کوم نماینده نه یم ته زه چې تا باندې هغه وکړم ته وایې زه خو هم ولس یم نو زه کوم خو زه خو هم د غواګانو رئیس یم که غواړې دغه ټیټ ګوره که غواړې چې د فارم او دغه د کار روزګار ډیټیل زه تا ته درکړم ما ویډیو هم پرې باندې کړې ده د تا دپاره به خصوصي بله وکړم قسم به هم پکې وکړم چې والله بالله که دا د ما غواګانې ما له مرګه وروسته ګوره زه درته خبره وکړم زما فارم زما باغ زما دا ټوله خواري چې دا کړې مې ده دا ما د ځان دپاره نه ده کړی ځواک صاحب سبا د همدغه فارم مالک تم کېدلی شي سبا د همدغه فارم مالک بل هم کېدلی شي دا زما په نوم نه دي ګوره دا یوه خبره دې په غوږ کې وساته که زما بچي د دغه ملکیت دعوه کوي دا د دوی نه ده دا د دوی د پلار نه ده پوه شوې دا زه په جهر درته وایم چې دغه زه خپله څه ده خپله او تا بله خبره مې ډېره مهمه کوله دغه د یوټیوب پیسې څنګه دي چیرته ځي هغه ولس ته ځي که تا جیب ته د یوټیوب پیسې خو داسې حق حلالې دي چې بالکل فکر مه پکې کوه مانیټایز کړی دی د اکاونټ دوه د ما 3 اکاونټه مونیټایز دي ځواک صاحب زه به 3 واړه تا ته ولېږم 3 اکاونټه د ما مونیټایز دي زه په دې کې در سره مشکل نه لرم حق حلالې پیسې دي هغه چې ما او په زمن کې یوازې یوټیوب نه ده هغه پاکستان مولوي څه نومېږي هغه نوم ورته لهیته څه وخته مخکې چې ویښتان ځان ته کېنول
باسوره کې کڅې کو هغه یوټیوب چینل لري بل ملای لري د ما د وطن ملای ولې ونه لري ته مولا ته پکې د غویانو ویډیوګانې زه به هم لرم بیا زما چې دی له یوټیوب نه مخکې ډېر زیات عواید اوس د فعالیت مې یو څه کمزوری شوی دی یو څه مریض وم یو څه نور مشکلات هم یعنی ما له یوټیوب نه باور په الله وکړه 15,000 م اخیستي دي دا 3 میاشتې کېږي زه له ټویټر نه هم پیسې اخلم له ټویټر نه هغه څوک ځواک صاحب هغه څوک چې په یوټیوب کې کار کوي هغه ته که د ما اکاونټ وګوري که ونه ګوري زما هغه ورته ښکاري چې دی له یوټیوب نه څومره عواید لري زما یو چینل 4.5 لکه سبسکرایبر یې درلوده په دې روژه کې بلاک شو ختم شو خو ښه تر څنګ ما 2 چینله نور روان کړي و هغه سو بیا یو بل چینل مې اوس روان کړی زه 3 چینله اوس مونیټایز لرم داسې چې کاپي رایټ د ما څوک نسي کولی داسې ما ته مه ګوره زه د غواګانو د کونې ته ناست یم زه په هېڅ شي نه پوهېږم والله هغه نخرې کوم خبره درته کومه قسم په خدای په امریکا کې پروت یم په والله په بالله سمت الله اقسم بالله قسم مې درته وخوړ که نه د دغې سوشل میډیا نه ده چې دغه دلته دغه کوم خلک دا ګل مل راولي که نه له دغې نه اخواته ما تر اوسه پورې په دغه یو شي کوشش نه دی کړی چې مونیټایز چې شي پیسې چې شي دا ګټه څنګه کېږي موشي جان خو د ځواک صاحب ته که یوټیوب جوړ کړي یوټیوب ته نشي کولی چې یوټیوب مخ ته بوځې څنګه علت یې دا ده چې د یوټیوب دپاره ډېره زیاته خواري په کار ده یو جالبې برنامې په کار دي 2 مسلکي 2 کسان حتما باید تا سره وي چې د تا یوټیوب تعقیب کړي اوسه دې نه بغیر که ته وایې چې زه به یوټیوب له موبایل نه کنټرولوم دا هیڅ امکان نه لري د یوټیوب دپاره به حتما 2 کسان چې هغه کمپیوټر ساینس وي که د خدای د ورځې 2 ساعته تا سره موبین صاحب ګوره د کمپیوټر پوهېږې اما په یوازې سر دا کار ته نشي کولی ته به حتما ټیم لرې ګوره ځواک صاحب جالبه ویډیوګانې د یوټیوب دپاره په کار دي د بیا رغونې په کار دي مهمه خبرونه د ما ولې یوټیوب جوړ که ځواک صاحب زه یوټیوب والله که ما پېژانده زما په نوم ډېر چینلونه جوړ شوي وو دومره چینلونه او هر یو پکې د ما د لایف خپرونې کاپي کولې او بس هغه به په یوټیوب کې ورکوه ځکه یوټیوب کې ما فعالیت نه درلوده زه مجبوراً یوټیوب ته راغلم چې راغلم دا کیسې دي پوه شولې یوټیوبران مې ټول درته خاصه دا څه دي ځواک صاحب په چغې ډېرې دي پې پوهېږم نه په کندهار کې د شیخ زاید روزنتون دی دارالایتام چې دی دغه ماشومانو ویډیوګانې دي میندې دي چغې وهي چې دا دارالایتام یې ولې راوتړه ولې تړلی نو دا ظلم نه دی د دغه یتیمانو په مخ ځواک صاحب متاسفانه کاشکې نن مې دا خبر ولیده نو تر اوسه پورې چا راته تصدیق کړی هم نه ده چا رد کړی هم نه ده متاسفانه دا کارونه ښه نه دي دا د هېواد د ملت د افغانانو په زیان باندې دي او یو شی بله خبره هم تا ما ته هغه ورځې په لایف کې کړې وه اوس مې رایاد شو تا ویلې که تا ما ته یو مړی یو زخمي راوښوده د 300 کسانو نه نو بیا وروره ګوره چې هر څه راباندې شرط ږدي در به بیا زه در سره منم ویډیو درته ښکاره کړمه چې د هغه 300 تنو ځوانانو نه چې یوه ډله په هغه کې ګیر سوی ده په بل لکه په کوم ځای کې دلته ناست دي همدا خبره هغه ویډیو ما ولیدله خو ډېر غیر مسلکي ویډیو شوې ده دلته دا خلک په ایران کې د بودوباش خبره کوي موږ دومره وخت وای تېر که نو زه په هغه باندې اوس فلحال اوس ما لیدلی ده 3-4 هلکان مرکه کوي زاویه نیوز خپره کړې ده ما ولیدله زاویه نیوز خپره کړې ځواک صاحب محترم ما هغه وخت هم درته ویلي ما ټویټ وسم سته چې دا پیښه مې غندلې ده او بیا مې تا ته ویلي چې کاش دا خبر دروغ شي بیا هم درته وایم بیا هم درته وایم وایم که نه خو که دا حقیقت ویم ډېره دردونکې ده دا زمونږ افغانان دي دا زمونږ ورونه دي دا زمونږ بچیان دي خو اوس هم زه د هغه نه تایید درته کوم نه یې رد درته کوم
زه د حکومت رسمي اعلامیې ته تر هغو ځکه انتظار یم. ما ټویټ هم نه ده لرې کړی، اوس هم د اولنی کس به په رسنیو کې زه وم چې ما دا پیښه خبر سولم، ټویټ مې وکړ. بیا ټولو ډېرو قوي منبعو راته وویلې چې دا خبره حقیقت نه لري. نو زه په دغه باره کې د فی الحال دفاع ما تاسو لږ څو درې نسوار ته واچوئ. نسوار زه نه اچوم. چاکلیټ مې سپین کړ. چاکلیټ مې سپین کړ. چاکلیټ خوري شکر به دې ونیسي، بیا به خدای ناخواسته موږ نه مړي. ګوره شکر مې سي ونیسي کریلا خورم. ښه غوږ ونیسه. موږ او تاسو هر شی موضوع چې ګوره سیړو پرې خبرې کوو که نه، د هغه دپاره باید خپل ځان ته هغه ثبوتونه او شواهد ګورو، بیا د هغه نه وروسته بیا په خپل نظر ورکوو. ګورو